مقاومت جبهه فاریاب کې طالبان پر پوستو برید کې مو 8 طالبان وژلي دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلیکم. فاریاب کې مقاومت جبهه د اعلامیې په خبرولو کې ادعا کړې چې د ځواکونو په تیرو 4 ساعتونو کې د فاریاب د طالبانو پر پوستو جلا بریدونو کې 8 طالبان وژلي او 2 نور ټپیان دي. د مقاومت جبهه په دې خبرپاڼه کې ویلي چې بریدونو میمنې ښار په څنډو او همدار دغه ولایت په کوهستان او شیرین تګاب ولسوالۍ کې شوي دي. له بلې خوا د فاریاب د منبع کې څه هم دغه ولایت تګاب ولسوالۍ کې د مقاومت جبهه او طالبان ترمنځ نښته تاییدوي، خو دغه ډلې د تلفاتو ادعا ردوي. د دې سره په دې وخت کې د ازادۍ جبهه او آزادګان جبهه هم په کاپیسا او کندهار ولایتونو کې هدفي بریدونه خبر ورکړی دی. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.